یو بزرگ شیطان ته ووی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته ووی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق پې کافر شي. هغه وی من یهده الله فلا مضل له، تا ته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي ګمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه ده نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کړم. وی ګوره ته خو پیرې، خلق دې لاسونه صفوي، خپې دې ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرگ. او پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګوره چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي، او که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله. په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته وایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د ده نه بهتر یم، نو زه څنګه ده ته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ابلیسه تر قیامته پورې مې لعنتي کړي. دا انا ټکی دی ولې ووی، دا زه دی ولې ووی. ته څه یې، ته څه یې، که څه یم خو زه یمه. هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه؟ څوک شته؟ هغه کوم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شو. هر یو چې راشي رونو زه به داسې، رونو زه به داسې، رونو زه به داسې. نو نتیجه به یې ګورئ، او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولي. موږ ملیانو ولا قرآن ورکړی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین دپاره وي، که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټتې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن. زه به نه وې، که دې زه ووې نو ښه به نه. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطر دی، او پاکستان تباه او برباد شو د زه د لاس. نن وګوره ستا په ملک کې څه اسراف شروع. دا بینر یې وګوره، دا پوسټر یې وګوره، دا بوتان وګوره. یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل. دا ستا ملک دی، دا څه پلیت او بے غیرت ملک. ورشه الیکشن په امریکا کې وشو، بے غیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کړ. او د بدبخت بچو
ټوله شپه یې دا د شاخه تاخه زامن راغونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو جیتے گا پیار سے بولو زما د مور میړه جیتے گا ذرا شوق سے بولو زما د مور پینځم میړه جیتے گا دا د ګډې زامن چې دي په دې قهر ټوله شپه غوږونه یې راته یو لوی عذاب جوړ اسراف څه ته وایي او ظالم ملک او ظالم قومه اسراف څه ته وایي اسراف وایي دې ته چې پیسه بې ځایه خرچ په دې منبرانو کې یو ولاړ دی مونږ ته جومات ته درې غوښتې وې دا جومات کې درې نشته ویل یو 100 روپۍ به زه چنده پکې درکړم د هغه منبر نن 2.5 لکه روپۍ خالی په پوسټر او بینر ولګولې 2.5 لکه روپۍ او جومات له 100 روپۍ چنده ورکړه اسراف څه ته وایي بے ضایع مال خرچ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناست هم اسراف به نه کوي دا نن په جوماتونو کې دا بمبي چې دي ګوره دام لوی اسراف زمونږ بیړه مړه مونږ هم چېرته لا د سړي زامن یو دا جوماتونو کې دا بمبي نه دي په یو اودس د 100 اودسونو اوبه خرچ کړي په یو اودس بمبره پرېږدي کولاو او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناست دي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کوه که استنجا تکینی لګیا وي ته به وایې چې چېرته کنده کڼي که څه بلا کوي نه دې خرابه شه نو په یو اودس د 100 اودسونو اوبه تباه کېږي په یو لوټه استنجام کېږي اودس یو لوټه دا بمبې دا لوی عظیم اسراف دی ستا په دې ټولې جومات دا ټولې بې ځایه خرچ نو اسراف وایي دې ته چې سړی مال بې ځایه خرچ یو سړی تماوي چې اسراف دې ته وایي ما ته وایي چې دا مونږ ګیري میري چې کلو مالګیره چې کلی کمې پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکې دا اسراف دی ځکه چې ګیرې کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرېږدي که نه کلی خو به نه نو کمې پیسې چې په ګیرې کلولو نایله ورکې دا اسراف نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف دا نن چې ستا ملک کې پوسټرې چاپ دي چې موږ به د غربت خاتمه کوو د غربت خاتمه به کوو غربت خاتمه چې ده چې خدای نه یې کړی د غربت خاتمه ته نه شي د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي که تا د غربت خاتمه کولی نو تا به نن خپل انتخابي نشان سیکل خپله هونډه اکارټ کې ګرځي د 18 لکو روپو په بینس کې ګرځي او قوم له د روسیې سیکل په نشانه کې اغستی دی چې ورونو که زما وس راغې په داسې اسخا سیکل بس ورې تاسو خیال راکړئ ما ته وایي ستا انتخابي نشان ما زما انتخابي نشان قرآن دی کتاب دی ووټ ورکې ورکه کینی سر خورا خپل بلا توره ده زاروک شچی چاله ورکې ورکوي ما څه کار دی چې زه تا ته مینت کوم او زارې بیا د دې ښځو ګرځي لګیا دي لنډرې داسې لوپټې اچولي او په دې کوڅو کې به لنډرې بېګا راته چا ویې دلته ښځې راووتې وې هلکان ورپسې شو ما هلکان خو پرېږده سپي ورپسې کړه ښځې ګرځي لګي داسې ملک شو
قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګورې خدای پرستی چې دی جوماتونو ته تالې ولګوم او یو رانه جومات ته رانه شئ او چې مړه شئ ویم چې خپو کې م پړي واچوم همداسې م په ډیرانو غورځوم نه د ښخېدو قابل دی دا قوم او نه د جومات ته د راتلو قابل دا غرق او تباه قوم په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بل څه د ملا او د بزرګ د لاسه هلاک شو تباه شو دغه ملا دی هرې باطلې ډلې سره ملا ملګری دی هرې ډلې سره او ورته وایي چې د دې دونی شملې یو ملا دی دلته یو ملا په دې ملک کې به ګرځېده او شریعت کانفرنسونه به جهاد کانفرنس یې به کول راشئ چې کور یې درته وښیم په 1 کروڑ او 15 لکه روپۍ باندې کور او پیسې راټولې کړي دي په جهاد کانفرنس پردی مور زامن جهاد ته لېږل او په خپله 1 کروڑ 35 लाख روپۍ باندې بنګله جوړه نو زما عزیزانو زمونږ د لاسه وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ نن زمونږ د لاسه دین ته او اسلام ته اور لګېدلی مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباه ده مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت ته سپک کتل سړی په ټکي کافر مرزا بیدل یو شاعر و چا اشعار واورېده نو خیال یې کړی چې دا خو به ډېر لوی بزرګي دا دومره ښه ښه شعرونه یې ویلي چې راغی تپوس یې وکړو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناست دی یا جومات کې خلق ورته ویل خلوت جومات نشته دی هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناست دی ګیره کلی لګیا چې ورغی داسې ورته وکته نیمه ګیره یې کله وه او نیمه پاتې وه ورته یې وی چې مرزا بیدل څوماریش را مې تراشي ګیره کلی اشعار څنګه وی غوړې زیړې خبرې کې او کلی ګیره د مرزا بیدل ورته وی چې مریش را مې تراشم لیکن دل مخلوق را نه مې خراشم ګیره کلوم خو د خلق وړه نه ازاروم نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را مې خراشي چې ګیره کلی ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی کې مرزا بیدل بېهوشه پرېوه نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او بېهوشه چې په هوش کې راغی نو سړی د مرۍ نه ونیو ورته وایي جزاک الله کې چشمم باز ساختی جزاک الله کې چشمم باز ساختی مرا با جان جان همرا ساختی و سړیا خدای دې تاله ډېره لویه جزا درکړي خدای دې در سره ډېره نیکي وکړي تا خو ماله داسې نصیحت وکړو چې په دې عمل وکړم د جناب محمد رسول الله سره دې ملاو کړم عزیزانو نن ستا ملک ټول اسراف ټول ملک نو ته به نیک واده کې وګوره ټول واده ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی د هغې دا معنا ده د هغې دا معنا نه ده چې دا ستا ملک کې څه کېږي لګیا قوم چې دا په خپل ځای کې دی حکومت دی حاصلات د قبورو خوړل قوم او د ملک خزانه تباه او برباد اسلام نه تپوس وکړئ او دولت دی بې ځایه به کروڑونه او لکونه چې د قبرونو حاصلات خوړل اوس ته ماته ووایه چې په قبر پیسې اچول کروڑ روپۍ پې لګي د دې قبر ته څه فایده ده دې مړي ته څه فایده ده کروڑ پیژنې نن ستا په ملک کې زیارتونه په 2 لکه روپۍ د هفتې ټیکه کېږي سم سنګي پارس مونږ جومات جوړولو ورته مې ویل زه د اړه کې کله خیال کوم چې هسې په غضب اخته ځان دې ملا کړی دی که ځان دې پیر کړی وی لوی مزې به دې کړی تا خو به بېګا روټۍ خوړلي زه بېګانې پیر شوې بلا دې ورکه دی 2-3 چیني پیدا کړه
او در پسې بګرځي صاحب او خلقو ته به وایي چې دا پیر صاحب د شپې اندام پروت اوس دغه کروڑپتیان او لکپتیان او عرب پکې که د غلو ډېری په دې غریق وایي دا د شپې اندام پروت نو ته هغه زوړ شرک خو ستا دماغ کې شته چې تاسو ټول به جنت مشرکانه مزاج خو ستا دی ټول جنت ته ځي ته چې دی د شپې اندام پروت دی دا ډک دی چې مونږ څه وایو هغه کوو نه دلته یو راځي وینام یو نو هغه چې څوک وګوري وایي دا ډک دی وی واعظان چو جلوه دا خالی نه دی دا ډک دی چون به خلوت دلته یو لیونی غوندې دی هغه یې چې ولیدو هغه نه هم ویې دام ډک دی اسراف دی ته وایي مالاو دا د غلو ډک دی مال و دولت هر سړی ډک دی نن په ټول دې قهر زمونږ ټول ملک اخته اوس د اسراف اوس دې ټول ملک کې چې عقل او شعور راځي او دوی پوهېږي کوم نو سړی چې قیامت اسراف کوي د ده سزا به څه جناب رسول الله صلی الله زما عزیزانو عرض دا و ان المسرفین فی الدرک چې د قیامت الاسفل من النار په ورځې اسراف کې کوونکي به په لاندې تاخته د جهنم کې پراته به ډېر عجایبات عزیزانو لاندې تاخچه د جهنم ته او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلي دا چې راوځي نو څلوېښت ورځې به دی د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې ووهي دا دنیا به داسې اواره کي لکه دا تلی د هغې یو کال د دې دنیا سل چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بله ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې ځمکه د جهنم ته به مزل او د یو جهنم او د ده د قتل دپاره به عیسی علیه السلام یو راتلی اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 عیسی علیه السلام ژوندی دی دا به ده او په اسمانونو کې اوسېږي ستا په دې ملک یو بل تحریک دی چې هغې ته مرزایت وایي حال په قادیانان روان دی د هغې په ټولو مسایلو کې یو مسله دا هم ده چې عیسی علیه السلام مړ دی یو مشرق او په کشمیر کې قبر پاک رب دې کرم او مهربان څنګه ثابته ده چې عیسی علیه السلام مړ دی مشغول یو د الیکشن په مزو کې وایي قرآن کې راغلي اوسې نه چې یو عظیم قهر هم په سر مسلط شي اذ قال الله یا عیسی قهر لاګ انی متوفیک عذاب گرفتار د دې وجنه خدای وایي چې عیسی علیه السلام حضرت الله وفات کو میشن چې د قران کریم دلته دوه سوچ دي وخت کې هغه داو چې صحابه ته د دې یو خو متوفی کا صيغه ته وګورئ چې دا کومه صيغه ده مسلمانان شي نو زه به درته کورونه ښه جوړ کړم یا دا جنې جو غندې لکه طالبان څوک شته؟ پر لسکین چې د چا کور دا کومه صيغه ده؟ کور د خپل کور قرآن سات مرلسکین اوس اسم فاعل کې علیم بالغان هغه دا نو تعلیم بالغان حال او استقبال دواړه مراد وحدوا ربکم اے قوما الله یوم نه تاسو خیال را شرک مکوئ ځکه چې ان الشرک لظلم عظیم نو انی متوفیک اول خود متوفیک صيغه وګورئ ځکه زه د خدای خاصه ده په قیامت دویمه خبره دا ده چې دغه ماده شرک دې کړی یو توبه او باسي وغیرہ وغیرہ لیکن دغه ماده چې کومه ویلی قرآن د عیسی په حق کې استعمال کړي نه معاف کیږي چې ترسو کې سړی الله جهنم کې زه زمو وایم هر وخت دا وایا چې انت الهادي انت الحق دغه ماده الهادي الا تاسو وګورئ قرآن د موت په حق کې نه ده استعمال کړي لا د مرګ په حق کې قرآن کې د څوک دي الا ما ته يموت ماده مستعمليږي لا معنا ده ايش الا دغه ماده د متوفیک چې ده دا د موت په حق کې نه مستعملي كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال ما ته يموت دا هغه مرګ ته وایي ويبقى چې بدن پاتې شي او روح لاړ شي د دې وجنه عزیزانو کوشش کوئ متوفیک
بې ځایه پیسې مه لګوئ. وفا مونږ د وسه خو دغه کېږي چې دا سم واورېده سبا به زه تعالی پورا 1 روپۍ در کوم. زه مه وایم پورا هر وخت دا وایه چې اوس چې زه تا سره وعده وکم چې سبا به پورا 1 روپۍ در کوم او سبا زه اتانې درکم نو ته به دا ووایې چې ده په وعده وفا وکړه. حاجي داسې به ووایې مګر کدی نو 1 روپۍ پرېږده که نه سبا به زه په تا باندې سره کړي چرګان خورم. د لا معنا ده د خوراک تاسو لږ زیات شوقیان الا مگر ته نامې د مولیانو بدنامي دي او بیړه ستاسو د ملک تباه کړه. کوم قوم مولا خو ستا د کور هغه الله نه سرکش او باغی هغه نو پاغي باندې عذاب راشي. هغه عذاب بیا مختلف شکل بیګا دلته چڼي وظیفې راوړې ماسخوتن نو ما ورته آواز کړ راشي او کله عذاب نو یو وظیفه مې چې پکې راوچته کړه نو خدای چې د 3مې ورځې وکړه د بیا چې ټول قوم مولا له خو ته دا شي نو دا الله عادت دا خېټ ستاسو د میخو قبرستان دی د دنیا غوښې تاسو خلاص د غویانو د ګډانو د چیلو د دې معتبرانو خېټې د انګريزو چرګانو قبرستان دا د الله مقبول ترین بندگان. او زه در سره وعده وکم چې سبا به زه په تا سره کړي چرګان او تراشي او زه سبا له درته خوټ کېدلي دال کېدم نو ته به دا ووایې چې تا په وعده وفا وکړه. یو معمولی خبره باندې ته به دا ووایې چې تا بې وفایي وکړه. الله تعالی پیغمبرانو تم نو وفا یونس علیہ الصلوۃ والسلام دې ته وایي چې جلیل القدر پیغمبر من کل الوجوه کمپلیټ همغه وشي چې کوم شی ویلې نو دغه ماده په عربي ژبه کې مکمل اغستو ته ویلې یو طرف انی متوفیک دې قوم د اے عیسی زتا اخلم دوی باندې عذاب راځي او اخلم دې ورافعک الی یونس علیہ السلام او ځان ته دې بوزم غرونو تلاړ یعنی ستا متوفیک څه معنا روح سره د بدنه د اخلم او اسمانونو ته دې بوزم روح سره د بدن. یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا او والله چې تاسو خیال اوس عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې ژوندی اوسي قوم راټول شو علما لیکي چې یا کلی نه بار یو ډاګ کدا متوفیق په معنا د موت واخلي خدای تصرف بس نو دې عبارت کې تقدیم تاخير دی چې یا الله بیا دا معنا د پیغمبر نافرمانی کړې ده کوټه کې ګیر کړو خدای معافي غواړو خلق ورته بار ولاړو چې وجنو الله ورته وی چې قال الله یا عیسی انی رافعک الی اے عیسی دې خلقونه دې بچکوم او ځان ته دې اوچتوم ومتوفیک بعد نزولک او بیا دې وفات کوم با چې د اسمان نه دې لاندې راکوز کوم ځکه چې کل من علیها فان کې به دې راولم خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړ. نو یا علما وایي چې انی رافعک الی دې عبارت کې تقدیم تاخیر انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزول. نو عیسی علیہ السلام با راکوشي د دجال د مرګ دا وایي چې تا مونږ ته دروغ ویلیو په دغه وخت کې با عذاب رانه دغه وخت کې یونس علیہ السلام امام مهدی هم پیدا شي اوس ما ته امام مهدی داسې لار شاو کدا دا به پیدا کیږي په مدینه منوره کې خیال وک او سید به د قوم زمونږ د پیښور کې هم ډېرو خلکو د مهدي توب دعوه کړې لا بل ورځ راته چاوي زمونږ یو منبر دې د دې ځای و دوم څه وخت کې د خدای دعوه کړې جوون خلاص نه مخ کې او نه رس
مانګیان دي دلته یو سړی و کوششونه کوي چې دعوا وکړه کتاب یې چاپ کړو چې زه مهدي یم आवाज وشو مليانو چې رونی وو چې پدې کې نو ما پسې راغی وی چاله خلاصوان مالک نه څوک باغی را تختیدلې مالته مهدی سه نو دا کشته ویلا چې آسمان کې را تپړک پک کېدنو ما خیالو کو چې زه مهدی کشته والا اریان دي یو خدایات لري چې امی سړی بزرګ کیږي نه خیال درا یو بادشاہ دی کشته کې خو یو سره تاسو کو خپل وزیر اعظم نه چې مالک نه باغی وي د طالبانو رتبه ډیره ده او کده د پیرانو رتبه ډیره هغه وی دي د طالبانو رتبه ډیره هغه وی د پیرانو ته مریدان لا سونه خلق ولای ول رازا یو د شپې تله ده یو پیر ناس ته په کوټاګای کې دروازه ټکول سو کې یونس بادشاہ وزیر دی ویزه جبرائیل علیہ السلام هم خدای پاک کوئی چې نور خواري مکوا بسو مې رسول رتبه تا تسپیل تلړه کې ول جبرائیل دومره لیټ شو بیاړه مې غر کښ په وظیفو کولو الا بدا کیشته بدوی ته تختی دی بادشاہ ته ویلو دی لیدو اغي ورته وی چې استاد شوکت نه دانه ما تله د شپې کتاب طالب لګیا دی د شرشم او تیلو دیوای بالا کړی دا او ورته کتاب یونس علیہ السلام په خواب طالبانو د شرشم او تیلو دیوې ته کتاب کټو خدای قسم کا اوس طالبان د بجلی راټ تم د شپې نه ګوري ټول شپه مجلسونه دی تما کرا راځه او غړي شکر افراو زتا کرا درځاو زمبای زمبای بکیږي ګرځي را ګرځي به کتابونه نه ګوري او نه یو ملاقات نور دنیا چې سمره ناس ته دا غم مجبور د شرشم او د تیلو د ستورو پرانا به طالبانو کتابونه کته مانګیان مجبور شو د سپوږمۍ پرانا به کتابونه کته زمونږ یو استاد هغه په دیوبند کې یو هندو داغه پاټای کې بډیوا بالیدا نو د دروازې په چون کې بچانور هغه الله د رانا وتا نو ما به د کتاب کرخاغه ته مخامخ کړي وو په دې چل به مطالعه د هندو دا ټای د دروازې د چون رڼا ته به ما کتاب کټو دي ولاړو چې څنګه دی ورغورځول هغه راشي وسلوی مدرس دی سلم او قاضی او صدرا او شری چغمونی او میر زاهد مولا جلال دال ولی ما داستا تاسو خیال خیر لپاره قید خانه جوړه کړ نو عرض مې دا عزیزانو چې خبره اسی وګم نه په دې خېټه کې قیدی څه خبره مې کوله طالب لورل کتاب ګوري چې کتاب ګوري دروازه او ټکول سو کې او وزیر اعظم ورته وی چې جبرائیل علیہ السلام خدای پاک وی چې خواري مکوا همدسي بده ملاقات ول خودريګه چې لکستړي مشي در سره وکړه کو تک تلاش کړي طالب کو تک پلاس ور پسې راوته دی بادشاہ مخ کې او وزیر اعظم ور پسې په منډو تیزان خلاص کړي دی خودريګه ول ستا پلان د امان کړي دا جبرائیل دومره خوار دی چې ما پسې راځي جبرائیل راتله خو دنیا ته ختم شوی دی چې نبوت ختم دی د جبرائیل راتلم ختم شوی مال جبرائیل راځي وزیر اعظم ویلي بادشاہ ته چې ودی لیدا رتبه د دو چتا چې علم دی ورته رتبه د هغه خرو چتا نه و چاته سپیال تلړه کړی او ول چې دومره لیټ شوی زما خو په وظیفو کولو بیړه لا اله الا انت سبحانك نو کې به علم نتوان خدا را شنا به علم خدای نه پیژندې کیږي اول بخپل خدای پیژنې نو بیا به بل تخه اول تاسو په ایمان وای خلک یې نیکان یې که یو سړی در نه دا تاسو کی چې ما ته د خدای په وجود دلیل وای د خدای په وجود دلیل وای خدای ما تاسو به څه وای زیاته کړي ما ته د الله په یووالي دلیل وای یو حکم چې الله ولی یو دی دوه ولی نه دي درې ولی دي ځانو سلوي تاسو به څه وای یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وای دنیا کې الله مونږ ته ځان ولی نه خي تاسو به څه وای زه کوي د ځان سره د دنیا په امور خډیر خپوي یونس غوندي څوک د برزنیف خورای دی څوک د جناسه خورای دی څوک د بنظیری پر کټه دی څوک سده
لیکن الله د اراده که دین لرا ولی چې د الله په وجود دلیل و سلويخت ورځې د مئی ته وګوره چې دا پاکستان الله اړیا غړیا کړی دی څوک خو دې راټینګ نن ستا ټول ژوند راټینګ الله دی. د اراده بغیر روان دی چې ته پیپل پارټي ټوپونه وال جمهوریت ته جمهوریت ته جمهوریت ته ټوله اوس ته یو زندگی صوبه په د یو الله منډي د وای ارادې بل صوبه ته په بغیر. بل منډي وای بل ته په بل منډي وای ممبرانو یې صاحب منډي لګېدلې د غویان او د نظام میخو غوندې حیات سوداګانې چې دی د الله د ارادو بغیر دی ته به راټینګ خودي کی الله چې کوم ملک کړه نه یو د کرم په نظر ورته نه کتلې زما د خدای په ذات قسمی کدا قوم راټینګ تقاضې کوي او بیا دا به ضمیر قوم دا پروټه خرڅېدو په چایو خرڅېدو او په 10 روپۍ خرڅېدو زمون خزي په 10 روپۍ په پولینګ سټیشنونو کې خرڅې شي کیږي په 10 دا به ضمیر قوم نو سو پورې چې دا ملک الله د کرم په نظر کتلی نه ترغه پورې دا ملک بنی آدم نشي راټینګول وینو بجا نو دعا وکړي چې الله دې ورته د کرم په نظر ابراهیم ابن ادهم رحمت الله کینی دا ملک تبا کیږي دا غرقی لوی بادشاہ د هلاک او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی د شپې په پالنګ کې پروت دی تاسو وګورئ نن سال دی زمو او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګي سال دی جلوس باسي ابراهیم ابن سو ادهم کوئی الا ټیکس ولګي سو کوئی د بجلی بل زیات راغلی وې صاحب ز سو کوئی انکم ټیکس سو کوئی پلانټ یو سلس کسان بے نظیر ځان سره بوتلی شاور ته وای چې یو سلس دا د بادشاہ محل امریکای ته د یو سلس کسانو ضرورت بنی آدم نشی راتلې نو پاس ضرورت یو وخت کم ځای نه راغی او ته سربرای مملکت وي ته بتلې وي هغه سره به مشورې کړې صدر دلته پاس په کوټه وخ نشی راتلې ونه دلته سړی نشی راتلې صدر بوش ته کبرشته ولو ته کده بتلې وي بروش سره به خبرې اترې کړې او وي ناممکن ده 110 کسان نو دام ناممکن ده چې بیا زمونږ د دې صوبې چیف منسټر هم بوتل د دس کارو الته پالنګونو کې چا دغه نه ملای نخرې به پلارم کولی د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب دلته نه صوبه سرد نه یو وزیر بوتل چې هغه وزیر وګورئ چې وی ګورئ ټول شپه وی نو که خیالم کړی دغه سمسری نه سمسری دا پادیرو کې چې هر چا دربار تراغ پیژنې هغه سمسراو ناس ته نو هغه وخت کې ما وی چې د لوی ظلم وکړو چې دا سمسرای بوتلې وا د چین خلک به وایي چې د صوبه سرد داسې پلیت مخونه دي لکه دا د چې سحر هغه سړی بیا د غویانو دا والا کیسې به پلار راغې زوړ غوندې پټکې وای انجام یې او تر ګرځي ملک تحمل نشي کوله څوک یې لکه د اخراجاتو او تاسو پرې ټیکس بالکل سندي شي سندي شي په کورونو ټیکس یو لګي غریب له زور نه ورته بجلی چې ګران شو غریب له زور نه ورته ټلیفون بل چې ګران شو غریب له زور نه ورته نن راولي دا څوک نن بجلی دا غریب د پکیلا دي یو پکې چلی په 800 روپے دی کچاله ورشي چاله ک بل 800 ابراهيم ادم ورته وای چې دا داخل کا چې ته پکې غویان کلی بجلی ته کټ کړي دا خو د بادشاہ دربار دی دا خو چې ته سرمن غواړم او زم ها خبره کولې شو او را پادې سوم او د غوګونو ته د لخت ونیسه او دومره دا غوګونه در باندې وپړسو چې ته دې د پاره ناشته چې ته ما سره په سم خپل خبرې نه کې بیا غل روان دي سوکو وې زماني کو دا خدای رانی ولي وی چې وسوک غلطي فیصله په ملک کړی دي الله رانی ولي وته نشته الله رانی ولي کچرو چپړاسیان تاسو سره سم خبره نه کوي په تاڼه کې سپای تاله ټېلې درکې په دفتر کې چپړاسی تاله ټېلې درکې په درخواست تاسو غور نه کوي غلطي فیصله کړی دي انجام بخپل نن سبا کې لار شي بل بول دا مغه د قیامت د ورځې بیان دی دربار په ځای پرې خو لاړو کور 13 جمعه باندې خبره دلته پاتې و کور کې سګوري چې د په پالن کې د وینځه پراته
داسې چې قیامت څه وخت کې برپا شي او داغه خدمتګار پراته ده اوس د خان په کرسۍ غریب کې ناستې نو دغه وخت کې به بیا در باندې ان شاء الله د خانانو نوابانو دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش مزه به اوسه کوي بیا به په وینو جاړي او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا دا کړي چلو شو الته پر ګران دی الګ وخه ګران ده علما وایي چې ګان ګران شو به هم ډیر شو د منځ وخت څه وخت کې راشي د آسمانی عذاب انتظار کوي نو امام مهدی سے چې پزمکه تکه عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه فیصله په آسمان کې ستا متعلق نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي فیصله په آسمان کې ستا متعلق او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی لونه بم کوم خامنډي وਹੀ او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم ابراهیم ابن ادهم د بادشاہی نشپ عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي وینځه څنګه د نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې لخت راواغست او یو څو لخت دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلې د بادشاہ په پالنګ کې کېناست او سملاست ودی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روان د لاس نه ونیوه چې دا وخودې جړل ځکه چې ما ووهلې په دغه وخت کې به نو دا ودې خندل ولې هر شیخ خپل دفاین بهر کوي خپل کارو کو ما خپلو کو ست پوسو ولنا فریدم دینا که تاسو وګورئ قرآن کې راځي ویلو می جړل ځکه چې تاو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها چې ما یو لس منټه واخرجت الارض اثقالها عام شوق دا زمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راوغورځي واغستا او ځان به صفا کی ویلوس د جړا را تسم حالو وای زمکه کې چې صد دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي اے خدایا یا نور ار اشیاء چې پکې دا په دې پالن کې دا به ټول بهر راوغورځي نو ما خود دومره لخت او پړی یا الله چې څوک شپه ورځ پکې روایتو کې راځي چې د پالنګونو څو وخت کې د دې زمکې نه خلق بهر راوځي د دې د لخت او انجام بم نو دا به په مختلف شکلونو کې وي وی بلخت یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي دینا او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته به روان دغه خلق انجام بم ملائکه به आवाज وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی نن قوم ته وګوره وای بداغه خلق دی چې په دې لاس چرې سم کار نه وکړي او په دې خپو چرته سم ځای ته نه نیک دی خسړې دی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاتې یو هڼ جوړ دی هغه هڼ تماشه اوس خپل لاسونو خپل خپو ته قتل پکار چې دې غریبانو جوړ کړو چې اسنه چې دغه ډله کې مونږ نشو د بمرېړې پولیس پریدي د بم زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي دکانونه پریدي او نه بتنه خورس او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه سي چرته د ټول ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټول ورځ زمونږ لاسونه سکار کوي دغه هر سړی خپل گریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړي چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم خزمې پولیس بوت ډېرې خکړي بل ډله برا پاسي چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي تاسو د چا او لمبه به د خلې نه بار روزي نیک او دیندار هم نه دی یا الله دا سوق دي یا بی دینو و بداغه خلق والدی
چې په دې خلای چرته حلال نو خوړلی او دې خېټه ته حلال نو تلی د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار نن وګور سړی آرام خو پاکستان بدسي حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولی شي په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نشي خره ته چا ویل مبارک شزوی دی هغه خلق اوس الیکشن چا ګټلې مبارکای څو چا 15 زره تسبیح ور سره ورته غفلار ځن طلاق او په خلوتونو کې ناس ورته اوران شې اوران دي او بس یو وخت ته زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده نو مون خو یو مردار خواره کمی دا مونسپل در تاړو ایمان ده د شراب او تجارت مون کو درې بالکل سستی شوی دي هغه هغه پیسې په شکرانه کې ور قابل نه دی چې یو ټکم ورته د هیروین او د پودر او تجارت مونږه کو هغه هغه پیسې په نظرانه کې ور غلا او ډاکا مونږه کو مبارک شزوی دی هغه هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ور خپل پیټه بوړي نو حلال خواره هغه خلق هم خره زوی د خره بار وړي په جمعاتونو کې چې کوم حضرات ناس خپل بار تاسو خو خري د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده نامه نه ور کړي نو ځان ته وګورئ تم نه ور کړي چې دا سړی ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام کړي ار یو د بی دینه اسباب چې په ملک کې جوړ شو زدا تاسو کولې شم چې لکه ستاسو کوره وظیفه را لاله د پس غټلې تاسو بیړی غر کړ دا د کم ځنه راوړي هر یو قوم دا د کوره ترکاری را لاله دا د کم ځنه پخ کړي زدا تاسو خپل وطن نو عرض مې دا عزیزانو چې یو بوټي ځان جوړ مونږ به د هغه ډلې نه یو جوړ کو چې د قیامت پر ورځ مکه مونږه بار را غورځي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خولې نه وي تر اوسه په دې پوه نه شو چې زه نری موقع خزه زما مشر څوک دی او زما بل ډله برا پاسي په دې تر اوسه چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي ټول عمر بزي خنزیران خخکړی به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل په کارخانو کې جارو یا الله داسو کراچۍ کې به د سیټانو په بنگلو کې څوکیداري و بدا هغه خلق ټیکسي موټر چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول جوړیان یې لکه دلته جوړیان چې ټول عمر د دنیا په کار کې به پاورز نه نوته او د مونږ ټیم بچراغه نو مونږ به نه کول نو چې کم خلق د دنیا پر روزگار کې مونږ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راځي نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره را پاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې زموږ څه کار دی زه خو یو سړی ما نن یم سبا به مړ شم نن قوم الله دې امان راکړي او د هلاکت په پلیټ فارم بل ډله برا پاسي چې تاسو ځانونه مړ کوئ او مبارک شو مبارک چې دا شونډې به وته لکه د مور وادم چې شوی په دې سینه پرتی سودا شورو د پېد او دا جبه به په دې ګوډو لګي سودا استاد سر شروع او دا غاخونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي کې لګولې دي دا بس تاسو په داسې خبيث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله را پاس دی وجنه دین تم نه دی کتلی یا الله دا سوق دي سپک کتلی نو خدای سپک و بدا هغه خلق دی خدای خوار کړیو چې په دې خله به دوه مسلمانان جنگول او د په دې خله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي بل به کوه په دې خله کنستو دوه به په جنگول دوه به په جنگ کړو دوه به تماشا کوله نو دې خله ټول زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده
نو دا دی داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه وجه څه ده چې ځان یې نه دی پېژندلی بیا نظر اوس غلوی تاسو خپل قومیت چې زمونږ خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي یو موټی شوی نه دی دوه جنګول خو زمونږ د ګس لاس کار دی نتیجه دا ده چې خدای تار په تار تر په تر او تاو دا زمونږ ډیوټي ده نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي عزیزانو یو بله ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده نو کتبه به مخې ته لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دی هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی لویې کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ تاسو خو د خپله لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي د بجای او ښځه وه نو هغې به هر کار وران کول هر کار به وران او نامه یې بجای وه نو چا مالکه ترې ډېره تنګه شوه نو هر وخت به ورته فټې مون حالت آخر کې ورته ویل په فټې مو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي په فټې مون حالت بجای نه شرمیږي سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي نو تاسو د خپله لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کېنئ پرتګیستلي او دا سنبه هم داسې چس ناري کي اوم به هم ستاسو په خبره څوک غور ونه کي وایه لګیا اوسه چاته وایې دا د بجای رونه دي که ووایه ورته سو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه وي سو جمعې وشوې اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جومات کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي خلک بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري جبم لري شورم اچولی شي نو چې د ما جومات سره دا حال دی نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره به څه حال کړي اسلام څه کوي د ښځو هم خدای مل شه د ښځو د لوڼو هم خدای مل شه که پرانا ورځ ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړتو نه کې زمونږ باچهي ده نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کلو لوڼې به راټینګې نه کوي لوڼې دا زړې ښځې دي دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق مې کړې دا زړې ستاسو دا تاسو کړی دي اوس خپل ځان چې په خپله په چاکو ووهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمیناني
د زړه بېچیني الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی، ملک اوبه وړي. د کمیټۍ ایس ډي او ورته نه راځي، اورسیر ورته نه راځي، ملک اوبه وړي. دا نن 3-4 جمعې وشوې، دې بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نه و چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته. د ده کار نه و. ایس ډي اوګان راغلی وی، انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته، د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی. پرون مې یو انجینیر ته ټلیفون وکړو، مالا لنډی په روډ هم کندې که نسکي دي، ویلې جي میټیریل نشته. میټیریل پیژنئ؟ د سیمټو یو 2 تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپه. تختې نشته. نو ډېرې ښې دي، ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي، دا پل مات شي. مونږ څه کار دی؟ مونږ وایو اشنا له پند ورکا، او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر که چې ورمېږي مات شي. شنا له پند ورکا، او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر. یو سړی کار نه کوي، یو سړی. یو سړی چواړیان دي، چواړي ته ووایه چې دا نالی وایه که، دروغه ته ووایه هلکه د علاقه وایه که، ماشکي ته ووایه وایه که. د کمیټۍ په لیست باندې 2000 کسان تنخواه اخلي، 2000، او په موقع باندې کار کولو والا 1500 کسان. 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکي سلیمان نه تر لوی سلیمانه پورې ټوله تقسیمیږي. بیا دا په ټیوبویلونو باندې چې کوم اپریټران لګولی دي، دا د کونسلرانو پر کټیان دي، دا ممبران نه دي، کونسلران. کله نه چې دا د بی ډي سسټم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبرې چې دا د بی ډي سسټم د رئیس ته دی، د ملک بیړه تباه. هر یو د ټیوبویل اپریټر چې دی د کونسلر پر کټی دی. زمونږ د باغوانانو ډېری اپریټران چې دي 2 ورځې نه وي، یو سبزی والا دی هغه راشي مشین چالو کړي چې ټیوبویل وسوځي، هاي د کور وران شه، کور د تباه او برباد شه. تا چېرې اچانک چیک کړي دي دا اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته؟ نو په ډیوټۍ چیکنګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي. هسې ما ته وګورئ، په دې پټو کې خو به م غواګانې، میخې، ګډې، چیلۍ، دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه، په نور څه خو نه پوهېږئ، هسې ماکوان غوندې یئ، په خبره پوهېږئ نه. دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې، غواګانې، میخې، چیلۍ دا سریږي. نو چې دوی په دې ګیا خوله ورښکته کړي، نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلۍ ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه، یعنی یو څاروی بل څاروي ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره. دومره خو پوهېږئ. نو دا د ګډې او د چیلۍ بچي دي. دوی چې دفترو ته راشي نو خپله خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان له مې څه پیدا کړی، نو هغه ټیوبویل به چیک کوي. او وختي راته یو سړی وایي جي فایر برګیډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي. مال زما څه کار دی؟ ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون کوم؟
دا د هغوی فرض نه دي چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي زما څه کار دی دا خو به هله کېږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړي ته ورکي او ورشي کمیټۍ ته او دا غټ غټ راوباسئ راویې باسئ او د سرمنې خمچین در سره او دې غوږونو ته یې ورته ونیسئ چې ودرېږه دا غوږونه پې دومره وپړسئ چې ته دې دپاره یې چې ته به ناست د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چک کړې هر علاقه کټکولیان وګورئ برتی کړي دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوس یې اوبه راوړې ورشئ که د چا اودس نه نه شرمېدلی عمل ګورئ کښېنئ څه ویرېدئ خدای مو واخلي فریان یعنی 3 میاشتې وشوې چې زمونږ د علاقې ویڼی دا ډکې اوبه په کورونو وراوړي هلکه دا ویڼی دغه کوي ورشي هسې داسې بیلچه کې یې راولي او په دې غاړه یې کېږدي هغه بیا څوک وړي نه چې کېږدي چې وچي بیا ویڼی ته ورغړي بیا واوره کټکولیان برتی دي تنخواه اخیستی کېږي او په موقع کټکولي شته نه ټول ملک داسې فراډ او دوکه ده ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک به څه راټینګېږي دا ملک به څه ټینګېږي چې کم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک به څه راټینګېږي ملک خو به هغه راټینګېږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپله ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي مونږ کې ایمانداري نشته بله ورځ راته چاوې وی چې مولانا صاحب ایمانداري د ملک نه والوته دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندي لري مال دغه له د خدای د ټولو نه مخکې مرض راوړي هغوی هم چې دی په ونډو عادت شوي وو ونډې ورته حکومت چې نه کوي مخالفي چې وی کی صفت یې کوي تم په ونډو عادت نو زما عزیزانو عرض مې داو چې ټول ملک فراډ او دوکه ده ځان ته وګورئ زمونږ حشر به شور مه کوئ بس کوي ورته وایي اواز ورکړئ چې بند شي دا ټول خلک د هغه خولې ته ګوري دا بزرګان چې دا جومات ته راغلي په یو ورمنډه کوي ورته ووایئ که نه دې قوم کې چې عقل راځي قیامت وي دا ورکه کوي واخر دعوانا الحمد